لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، هیلهمند یم چې جوړ به یاست. په کندهار کې په ځانګړې توګه په ټول افغانستان کې د هوا د یخېدو سره سم طبیعي خبر د چاپیریال هم تغییر مومي او د هوا د یخېدو سره سم چاپیریال اکثریت وخت له ککړتیا سره مخ کېږي، د خلکو په ټولنیز ژوند کې ستونزې پیښیږي او د صحت د نگاه څخه هم خلک له ځینو اندېښنو سره مخ وي. په افغانستان کې بدبختانه د نړۍ ترڅنګ د کرونا دوهمې څپې هم خلک ځپلي دي او د هوا د یخېدو سره سم به د چاپیریال ککړتیا د خلکو پر ژوند باندې ډېر اغېز ولري. زه نن د کندهار د چاپیریال ساتنې د محترم رئیس صاحب سره د کندهار پر عمومي اوضاع په ځانګړې توګه د عمومي چاپیریال په اړه باندې خبرې کوم. زما سره په نننۍ مرکه کې د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس انجینر امان الدین حمیدي صاحب را سره په خپرونه کې دی. حمیدي صاحب ډېره مننه چې د بحث وخت مو راکړئ. په پیل کې ستاسې د ریاست پر عمده فعالیتونو را سره خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم تکین صاحب، د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې له تاسو ته او د یاران نیوز سایټ محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار چاپیریال ساتنې ریاست یو په عمده کوم وظایف چې موږ لرو چې هغه د کندهار چاپیریال ساتنې ریاست چې دی هغه یو پالیسي جوړونکی ریاست دی، نه صرف په کندهار کې بلکې دا اداره د افغانستان په سطحه یو پالیسي جوړونکی اداره ده، یو نظارت کوونکی اداره ده. یو بل عمده کار چې دی هغه د یو هماهنګه کوونکي ادارې په شکل باندې دا خپل فعالیتونه مختلف دي. په کوم ځای کې چې یو چاپیریالي مشکل رامنځته کېږي د نورو ادارو سره په ګډه همکاري باندې هغه مشکل مخ ته وړي. او بل عمده وظیفه د دې ریاست چې د هغه مثال د چاپیریال اړوند کوم موضوعات دي په هغو په اړه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دي. د کندهار چاپیریال ساتنې ریاست د سږ کال خصوصا د ژمي لپاره څنګه تاسو خپل وویل چې په ژمي کې د هوا ککړتیا چې ده خپل اوج ته رسېږي، دا ځکه چې مثال دلته انساني او بشري فعالیتونه چې دي هغه فعالیتونه چې هغه د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري هغه بې حده ډېرېږي. هغه که مثال موږ ووایو د زغال سنګ څخه استفاده ده چې دی مثال د کورو د ګرموالي د توندوالي برخې کار ځینې اخلي، همداسې مثال موټران دي او فابریکې دي، دا ټوله د هوا په ککړتیا کې رول لري. په همدغه د هوا د ککړتیا سره د مبارزې په بخش کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا څخه مخکې تېر کال یو 15 کلن پلان جوړ شو چې هغه 4 ولایتونو ته استول شوی و چې په هغه کې تقریبا 22 ادارې په دې باندې مکلفې شوي دي چې د هوا په ککړتیا په راټیټوالي کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سره همکاري وکړي. چې د هغه پلان په تعقیب باندې سږ کال خپله د افغانستان د ریاست جمهوري د اول معاون له طرفه څخه هدایت وشو او د 4 غټو ښارونو د کابل په شمول د 4 نورو غټو ښارونو چې پکې کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد راځي، د دې لپاره بیا د هغه 15 کلن پلان ته په کتو سره شپږ میاشتنی عملیاتي پلان جوړ شو چې دا پلان په راس کې خپله د هر ولایت چې دی هغه محترم والي صاحب قرار لري او سکرټریات چې دی بیرته د همدغه چاپیریال ساتنې ریاست په غاړه دی چې تقریبا 6 ریاستونه نور په دې کې دي سره همکاره دي چې باید همکاري وکړي وخت پر وخت. د هغه پلان په تعقیب باندې موږ توانېدلي چې اوس پورې د هوا د ککړتیا په برخه کې تېرو 2 میاشتو راهیسې په ښار کې مختلف فعالیتونه ترسره کړو. هغه مثال که موږ وګورو په ښار کې چې کوم دننه کارخانې موجودې دي یا کوم کورې موجودې دي پر هغو باندې کار وکړو چې مثال حد اقل یا د ښاره څخه د باندې وځي یا هم که چېرې دوی په ښار کې فعالیت ترسره کوي د هغه موادو څخه استفاده وشي چې هغه په هوا په ککړتیا کې مثبت رول ونه لري. د هغه ترڅنګ موږ تقریبا د پارک صنعتي کې د 80 څخه د اضافه فابریکو څخه په مختلفو وختو کې نظارت کړی دی. د دې د سوخت د انرژۍ تولید سیستم څخه موندنه کړې ده. که چېرې څوک غالي سنګ سوځي یا هم مثال قیر ربړې د بل څخه استفاده کوي د هغو څخه مو د موقت وخت لپاره تعهد اخیستی. د هغه تعهد پر اساس باندې موږ بېرته دې ته 15 ورځې وخت ورکړی. 15 ورځې بعد موږ تللي که چېرې چا تغیرات راوستلي هغه فعالیت ته موږ اجازه ورکړې ده، که نه فعالیت متوقف شوی دي همداسې شکل جریمې تطبیق شوي دي. د هغه پلان په تطبیق باندې موږ توانېدلي چې په کندهار ښار کې موږ د هغه نقلیه وسایط چې هغه دود کوي هغه متوقف کړو د ترافیکو د محترم مدیریت په همکاري باندې او یا هم جریمه یې کړو. همدا شکل د هوا د ککړتیا په اړه باندې مو د حاج اوقاف د محترم ریاست او د اطلاعات کلتور محترم ریاست سره په ګډه همکاري تقریبا 1000 کسانو خپل د عامه پوهاوي پروګرامونه ورسول. په دغه برخه کې چې مستقیم ستاسې کار د خلکو د ژوند چاپیریال د ټولو سره تړلی دی، وخت تاسې وویل چې موږ یو پالیسي سازه اداره یو، په عام طور باندې ټولنیز
ذهنیت څونه اوس دې ته اماده شوی دی چې چاپېریال ته توجه وکړي او هغه د عامه آګاهي پروګرامونه چې تاسو تطبیق کړي دي څونه مؤثره ثابت شوي دي؟ طبعا دا معلومداره خبره ده چې په داسې یو هېواد کې لکه افغانستان چې مثال دلته امنیتي مشکلات تر هر څه ډېر دي. یعنې تقریبا د چاپېریال په اړه باندې که درته ووایم 100% کې به مثال ووایي چې 10% یا 100% پوهاوی لري پاتې کسان چې دی هغه بیخي اوس پر چاپېریال د نامه سره نابلده دي. ځکه دلته تر ټولو مهمه خبره خلکو ته دا ده چې څنګه دوی وکولی شي یو سوله ییز چاپېریال د دې ژوند چې سوله راسي. نو بیا هم مثال موږ راکوم د عامه پوهاوي پروګرامونه چې مثال جوړ کړي دي خلکو ته چې موږ کوم پیغامونه ورسولي دي هغه ډېر مثبت رول درلودلی دی په دې کې. تر ډېره پورې په کندهار ښار کې بیا هم مثال دغه د پوهاوي پروګرامونه چې موږ ته جوړ کړي دي په خلکو باندې ډېر مثبت تاثیر کړی دی. هغه چاپېریالي مشکلات د ډېره پورې موږ بیا هم وینو چې هغه ګراف چې دی نسبتا یو څه کښته شوی دی. د خلکو د دې ذهنیت جوړونې دپاره چې د چاپېریال په برخه کې د کړکېچن حالت کې راکښته سي تر اوسه مو څه ډول سیمینارونه په لار اچولي او د ټولنې کومو قشرونو ستاسو سره په دغه برخه کې همکاري کړې؟ موږ د خپل ورکشاپونه داسې نه چې مثال موږ صرف د یو محدود د یو خاص طبقې پورې محدود کړي دي بلکې موږ د یعنې مختلف فعالیتونه لرو. د کال په سر کې موږ یو پلان جوړوو د هغه پلان د عامه پوهاوي لپاره. فرض مثال موږ د مکاتبو شاګردانو ته په هفته کې وروځو په همداسې شکل باندې مثال موږ قومي مشران ملا امامان د دې سره مثال کښېنو دوی ته د چاپېریال اړوند مثال د عامه پوهاوي اصول بیا خپل طریقه ورولېږي نور خلکو ته ورسوي. ښځو ته مختلف ورکشاپونه جوړ کړي دي چې مثال دوی هم په چاپېریال کې ډېر مهم رول لري. همداسې شکل باندې موږ سږ کال یو بل د مرکزي ادارې سره په همغږي باندې یو بل پلان جوړ کړی چې د هغه پر اساس باندې تقریبا په کندهار ښار کې موږ 130 متره مربع رسامیانې ورکړلې. په هغه باندې مثال خاص د چاپېریالیز پیغامونه موږ د خلکو پرې ورسول چې هغه یا د هوا په اړه باندې وي یا د اوبو او یا هم د خاورې په اړه باندې. راتلونکي کال هم موږ انشاءالله پلان لرو چې تقریبا دغه د رسامیانو تعداد چې سږ کال یو 130 متره مربع و راتلونکي کال پرې به انشاءالله موږ کوښښ وکړو چې 250 یا 300 متره مربع دغه ورسوو. ستاسو ادارې فعالیتونو ته په کتو باندې د افغانستان د ولایتونو یو مقایسه که وکړو شخصا د کندهار د چاپېریال له اړخ څخه اوس عمومي وضعیت څنګه دی؟ یعنې د پخوا په پرتله باندې چاپېریال کې څونه تغییر راغلی دی او خلک دې ته اماده شوي دي چې چاپېریال وساتي؟ د چاپېریال ککړتیاوې هغه حد معلومول هغه ځکه ګران دي چې مثال په هر بخش کې موږ دلته باید هغه پرمختللې ټکنالوژي وسایل ولرو څو موږ وتوانېږو چې هغه د هوا مثال که د هوا یې که د اوبو یې که د خاورې ککړتیا یې هغه باید موږ ته معلومه چې د پخوا څخه اوس څونه تغیر یې کړی دي. چاپېریالي مشکلات ډېر شوي دي دا معلومداره خبره ده. په دې باندې باید سترګې پټې نه شي. ولې که چیرې موږ وګورو په کندهار ښار کې داسې 10 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې دلته تقریبا په ښار کې 6 لکه انسانان کېدای شي ژوند کوي مګر موږ دغه تعداد کېدای شي تر 1.5 میلیونه اوښتي. دا چې مثال هغه احصایې هغه دقیق راپور نه دی موجود خو چې مثال موږ ګورو دا ښار ته روزمره په دا ښار کې موږ ژوند کوو تر 1.5 میلیونه کسان کېدای شي ژوند دلته ډېر شوی وي. نو دا معلومداره خبره ده چې دې سره زراعتي ځمکې چې دی هغه ختمېږي دلته نفوس ډېرېږي نقلیه وسایل چې دی د هغوی استعمال ډېرېږي. همداسې شکل باندې فابریکې چې دی هغه ورسره بلې یعنې موږ 4-5 کاله مخکې کېدای شي 1.5 فابریکې درلودلې مګر اوس موږ په کندهار په ښار کې 300 فابریکې لرو. همداسې شکل باندې کورې دي کارخانې دي. دا ټول هغه فعالیتونه دي چې وروسته بل د هوا د چاپېریال کې چې دی هغه تغییرات راولي. همداسې شکل که موږ اوبه وګورو د اوبو له اړخه څخه هم موږ ډېر زیان لیدلی دی. اوبه یو وخت مثال د کندهار ښار د ځمکې لاندې اوبه کېدای شي موږ په ځینو ساحو کې په 15 مترۍ کې پیدا کېدل په 10 مترۍ کې مګر اوس هلته موږ په 18 مترۍ او 20 مترۍ کې اوبه نشو پیدا کولی. چاپېریالي مشکلات ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. په دې باندې باید سترګې پټې نه شي. باید ولس او دولت په دواړو باندې مثال کار وکړي په ګډه باندې چې دغه مشکلاتو مخه دا یوازې په چاپېریال ساتنې په ملي ادارې باندې موږ نشو کولی چې موږ په ټولو خلکو پرې تړلي دي. ما درته وویل مخکې چې موږ یو 15 کلن پلان جوړ کړی دی صرف د هوا د ککړتیا لپاره. په دغه 15 کلن پلان کې یوازې 22 ادارې په دې باندې مکلف شوي دي. نو که زه دا وایم چې دا یوازې د چاپېریال ساتنې ملي اداره دا کار ترسره کړي نو دا به د ادارې سره ضروري نه شي. په کندهار کې د چاپېریال پر وړاندې لوی ګواښ د هوا د ککړتیا دی د خاورې د ککړتیا دی او که په عموم کې نور داسې ګواښونه تر دې ډېر دي. د چاپېریال برخه په کندهار ښار کې چې اوس مثال موږ نشو خو د اوبو خپله د ځمکې لاندې د اوبو د کمښت مشکل دی خپله د اوبو د ککړتیا مشکل دی چې تر ډېره پورې مثال هغه
د فاضلاب او د تصفیې سیستمونه موږ نه لرو، کانالیزاسیون سیستم شتون نه لري. بل غټ مشکل چې دی مثال هغه موږ ویلی شو چې دا د هوا د ککړتیا د ورځ تر بلې ما درته وویل چې د ښار نفوس مخ پر ډېرېدو دی، انساني فعالیتونه چې دی ورځ تر بلې پر ډېرېدو دي، باید د دې مخه ونیول سي. هر شی باید په معیاري شکل باندې جوړ سي. که نه اوس که چېرې موږ کابل ښار ته وګورو، کیدای شي 15 کاله مخکې 10 کاله مخکې د کابل ښار هوا په دونه اندازه نه وه ککړه، مګر همدا چې ورځ تر بلې هلته اوس نفوس پر ډېرېدو دی. هر کال د کابل ښار اوسېدونکي د هوا د ککړتیا څخه ډېر سخت په تکلیف وي. همداسې یو دوران په کندهار باندې هم را روان دي. که چېرې مثال مخه ونیول سي یا په معیاري شکل باندې دا ښار انکشاف ونه کړي، یا مثال په هغه محیط زیستي معیارونه چې دي هغه په نظر کې ونیول سي، کیدای شي 15 کاله بعد 10 کاله بعد موږ هم د هوا د ککړتیا مشکل سره مخ شو. فعلا اوس موږ په کندهار ښار کې د هوا ککړتیا لرو ډېره ده، مګر همدا چې مثال د اوسه پورې موږ ته قسم هغه مشنري راکول سوې ده چې موږ د هوا د ککړتیا سطحه معلومه کړو. خو هغه به انشاءالله یو څه وخت ونیسي زموږ څخه چې هغه موږ فعاله کړو، څو موږ وتوانېږو د کندهار ښار د مختلفو نقاطو د هوا د ککړتیا اندازه معلومه کړو. مګر هم که چېرې موږ خپله په سترګو وګورو دا موږ ته معلومیږي چې د کندهار ښار هوا چې د ډېر فرق یې کړی دی د ککړتیا د نګاه څخه. سهار وختي که مثال تاسې راکښېنئ وګورئ د باندې له کړکۍ څخه یو رقم ګرد ستاسې وینئ، یو رقم لایه ده په دا ښار باندې چې وروسته وروسته د ورځې په تېرېدو سره د ورځې په ګرمېدو سره څه کېږي هغه بېرته له منځ څخه ځي. بالکل. بله، مننه حمیدي صاحب. که زموږ د مرکې په وروستۍ برخه کې د کندهار ښار اوسېدونکو ته د دې ریاست د یو مشرتابه په صفت پیغام یا لارښوونې څه اوسېږي؟ د اوسېدونکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې کوښښ وسي چې چاپېریال ته زیان ونه رسوي. هغه په داسې شکل باندې مثال که د اوبو استعمال دی په هغه اندازه وسي چې څومره چې دوی ته لازمه وي، او د هغه شیانو څخه دوی استفاده ونه کړي چې هغه د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري. یعنې خپله د متفرقه فعالیتونه هم چې مثال ډېر څه د دې باعث کېږي. متفرقه فعالیتونه په دې معنا چې په کورو کې مثال حتی موږ کوم شیان سوځوو چې هغه د هوا د ککړتیا باعث کېږي، هغه چې ډېر څه د معلومداره خبره د هوا په ککړتیا کې به ډېر غټ رول ولري. تر څنګ یې اوس خو نو ژمی یادي چې د ژمي موسم په ختمېدو باندې باید دوی کوښښ وکړي د پسرلي په موسم کې ټوله شاعران ټوله اوسېدونکي راولاړ سي، خپل د کور مخ ته د اقل 2 یا 3 نیالګي کښېږدي. چون په دغه نیالګي چې مثال موږ د کورو مخ ته ایږدو دا نه یوازې چې مثال د هوا په ککړتیا د هوا په تصفیه کې رول لري، بلکې هم د اوبو په ذخیره کې رول لري، هم د خاورې په له منځه تلو کې زموږ سره کومک کوي، همداسې شکل باندې زموږ چاپېریال یو پاک او سرسبزه ساتي. ډېره مننه ښاغلی شکر. لیدونکو ستاسې څخه هم ډېره زیاته مننه. که غواړئ روغ صحت ولرئ او په خپل ژوند کې د بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسېږئ، نو په خپل شاوخوا کې خپل چاپېریال پاک وساتئ. د خپل ژوند د ژغورلو تر څنګ مو د نورو انسانانو د کلي، وطن، ښار او ټولو خلکو ژوند مو ژغورلی وي. زموږ نن په کندهار کې د چاپېریال ساتنې د محترم ریاست رئیس ښاغلي امان الدین حمیدي صاحب سره مرکه وه. تر بل دغسې یو بحث ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پر پاک کلام سپارم.